وی تاسو کې تر هغه پوری کامل مسلمان نشي جوړېدلې تر څو پوری چې هغه ته د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د خپل مور او پلار او د ټولې دنیا نه زیات خوښ نشم. دا کامل مؤمن نه دی. نو د پیغمبر اصلاۃ والسلام سره مینه دا د ایمان نښه ده او د چا چې څومره د پیغمبر اصلاۃ والسلام سره مینه او محبتي اقمره دغه انسان کامیاب دی. او د پیغمبر اصلاۃ والسلام باندې صحابه چې خپل مالونه خپل کورونه بدنونه او هر څه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې قربان کړیو د هغې بنیادی وجه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه او محبت و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هغو انتهایي ډېره زیاته مینه وه. بلکې بعضې ټیم کې به صحابه ناسو او एकदम بلاړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیثو کې راځي اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم دنیا کې خو تمن تر آیات شي منګ را منډو کو ستا دیدار کو ته جنت تلال شي بیا خو وستا ډیر اوچت مرتبه تبر انبیاء سره راسي بلکې د ټول انبیاء سرداري ستا به یو لوی مقامي هغه جنت بس مزي چې ستا دیدار پکې منګ نه کوو. پیغمبر اصلاۃ والسلام ته د سورۃ بقره هغه آیتونه هغه نازل شو. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام هغه راوړو چې کم کسان نیک اعمال کوي انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء وحسن اولئک رفیقا. دغه کسان چې کم د پیغمبرانو تابعداري کوي هغه به جنت کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مرګري د رښتینو خلکو او شهداو. صحابه په دې آیات باندې انتهایی زیات خوشحاله شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت څنګه د صحابه محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مکې مکرمه نه هجرت وکړو مدینه منورې ته 14 کاله پس د نبوت نه 14 کاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه وروسته دا مکه مکرمه کې تیر کړو. بیا د الله په حکم سره هغه هجرت وکړو مدینه منورې ته راغی. مدینه منوره کې عوالی دا یو علاقه ده مسجد قباء چې نن سبا کوم ځای کې جوړ شوی دی دقه ځای ته عوالی ویل کېږي. حدیثو کې ذکر راغلی دی. دې عوالی مقام کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه 1400 او یا سلیر شورزی تیری کړی دي. دا هغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مسجد نبوي ته تشریف یوړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عوالی نه ته مسجد نبوي ته نو دا کافی فاصله لاره کې 100 میله پاس کیلومتر کې راځي 15 کیلومتر نه لازې ته راځي. الته یو قبیله وا بنو نجار وته ویل کېدو. هغه بنو نجار داسې چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ماموخیل غونته کې کېده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم نیکو د هغه رور هاشم د هغه بیبي چې کومه وه هغه د بنو نجار قبیلې سره تعلق ساته او هغه د عوالی دغه مسجد قبا په ایریا کې اوسېدل. نو هغه بنو نجار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په لاره کې مختلف طریقې سره ناست دي تورې ورسره دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حفاظت او د استقبال په سلسله باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوخ روان دی او ست یو طرف ته دي ست بل طرف ته دي چې څوک ورته نقصان ونه رسي او ضرر ورته ونه رسي. په دې کې یو صحابي رسول دا هغه نوم حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه نوجوان صحابي. دا حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه نه احادیثو کې صرف یو حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقل دی. ډیر نوجوان صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اوخه باندې ناست دی او هغه مسجد نبوي طرف ته تشریف راوړي صلی الله علیه وسلم. دا صحابي حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه دا ډیر په غور سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د دې اوخینه کله مخکې شي کله وروسته شي کله ورته یو خوا ګوري کله ته دې خوا ګوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي طلحه سکې
زما کله اوخي یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته کله نانه مخکې شي کله راته یو طرف نه وګوري کله د بل طرف نه حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه ته ویل انی احبک یا رسول الله اذا الله رسول زما ستا سره انتهایی مینه محبت دی زتا ته د هر طرف نه ګورم چې ستا دیدار وکم زما ستا سره مینه ده پیغمبر اسلام والسلام مسجد نبوی ته تشریف راوړو هغه مو سره علی بیا پیغمبر اسلام والسلام یو 2 ورځې بعد ورځ دو بعد تاسو کو چاغه طلحه ابن برا صحابي خو په نظر ناراضي اخو لار کې ما ته ویل چې ستا سره زما ډېر مینه او محبت دی مجلس کې خو ما ونه لیدو معلومات وکي صحابه ول معلومات راوړو چې د الله رسول خو انتهایی زیات بیمار دی اپا اوالی کې پروت دی ډېر سخت بیمار دی ستا مجلس کې نشي راتلی پیغمبر اسلام والسلام صحابه رضان سره شو چې عیادت کو تفوس کو بیمار دی د بیمار پرسی د سنت پیغمبر اسلام والسلام چراله او حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه ولیدو پیغمبر اسلام والسلام وجړل دوخ کی د پیغمبر اسلام والسلام د سترګې مبارک نه رتوي شي او طلحه ابن برار رضی الله عنهم ډیر زیات وجړل پیغمبر اسلام والسلام ځکه وجړل چې هغه ته معلومه و چې دا بیماری د اخیره نه بیماری ده د صحابي د مریض او پات کیږي په ذریعہ د واهي معلومات هغه صحابي ته وي ته ولې جاړي طلحه ابن برار رضی او عزت دین نه جاړم نه د الله رسولا یا به مړ شم او یا به دنیا مرګ نه ریګم زپ دی ریګم چې زما ډیره خواهش او ډیره تمنا مې وا چې پیغمبر اسلام والسلام په مدینه منوره ته راځي او زبر پیغمبر اسلام والسلام خدمت کوما اذا الله رسول از بیمار مو پری بیماری کې کېږي شمل شما زپ دی جاړم چې ما ستا خدمت ونکو د خدمت مقررات میسر نشوا برحال پیغمبر اسلام والسلام ته معلومات شو چې کله راوته ورساو دغه ته ویل چې کم دغه کور والو چې کله د وفات شي نو ماته به وي زبر اعظم د جنازه وکوم او دا به دفن کوم ځکه هغه ته خدا معلومات چې د بیماری پیغمبر اسلام والسلام چې وروته حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه ته پوښتنه چې پیغمبر اسلام والسلام دغه کس ته وکړي څه ویل چې دا ویل چې کو دا وفات شي نو ماته به اطلاع راکړي چې زرا شم د جنازه وکم او د دفن کم ویل نه پیغمبر اسلام والسلام ته بالکل اطلاع نه ورکوي چې زه وفات شم نو د پیغمبر اسلام والسلام ته اطلاع نه ورکوي بلکې ما به تاسو دفن کوي او داسې جنازه بلاله وکړي اوس د پیغمبر اسلام والسلام جنازه کول دا خو ډېر زیات اعزاز دی او دا سنت طریقم دا بهترم دا چې سړی جنازه یو لوی عالم بزرگ الله والا وکي او بیر پیغمبر اسلام والسلام جنازه کول یو حدیث کې پیغمبر اسلام والسلام ذکر کوي ان الله ينور قبورهم بجنازه عليهم او كما قال پیغمبر اسلام والسلام وایي چې چا جنازه وکما دا قبر کې نور نه ډکیږي دا قبر زما د جنازې د وجنا او دا صحابي وایي چې نظم جنازې اطلاع وته نه کوي ولی صحابي ګوره انتهایی مینه د پیغمبر اسلام والسلام سره وایي ولی ځکه چې پیغمبر اسلام والسلام زما خاله اوالی ترازی د مسجد قباء طرف ته ریریا ترازی پرې لار کې يهود کورونه دي اسنه پیغمبر اسلام والسلام ته يهود تکلیف ورسیا نو زکو زما جنازه ونه کیدا خبر نه دا خو چې پیغمبر اسلام والسلام ته تکلیف ونه رسی په لار کې برحال پاک قشپاغه صحابي او وفات شو بس صحابه داغه وصیت موافقه هغه دفن کو او پیغمبر اسلام والسلام ته اطلاع ورنکړه پیغمبر اسلام والسلام یو ورځ بعد تفوس کو چې یار دا طلحه ابن برا خو صفته ونه لګیدا هغه بیمارو روغ شو نه څنګه صحابه ته اطلاع وکړه اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه خو بیګاش په وفات شوی او موږ داغه جنازه کړې دا هم دفن کړې دي پیغمبر اسلام والسلام انتهایی خفه شو ډیر زیات خفه شو چې ما ته هم کم از کم ویلی وي پیغمبر اسلام والسلام ته صحابه ویل
چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه وصیت داسې کړی چې باغ ته به اطلاع نه ورکوي. بهرحال پیغمبر والسلام لاړې او په حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه په قبر ودرېد او په هغه باندې د جنازې لمونځ کاوه. 3 ورځې پورې جنازې لمونځ په قبر باندې کېږي. بهرحال دا مقیم مناسبت سره پیغمبر والسلام په قبر باندې یو عجیبه دعا کړې ده، ځکه د طلحه رضی الله عنه د پیغمبر والسلام سره مینه وه، نو چې شاید ستا چا سره مینه د هغه به هم ستا سره مینه. پیغمبر والسلام دعا کوي اللهم القي طلحة بحيث يضحك إليك وأنت تضحك إليك او كما قال. اے اللہ د طلحه رضی الله تعالی عنہ سره په داسې شان سره ملاقات وکا چې ته هغه ته خاندي او هغه تا ته خاندي. الله رب العزت خود خندا او د ضحک وغیرہ نه منزه دی. څه مطلب؟ ضحک څوک خاندي هغه خوشحالي. مطلب د حدیث دا دی اے اللہ د طلحه رضی الله عنہ سره په داسې شان ملاقات وکا چې ته د طلحه نه خوشحالي او طلحه تا ته خاندي، طلحه ستانه. علماء ذکر کوي چې د پیغمبر والسلام نه ډېر زیات دعاګانې نقل دي احادیثو کې، خود دا دعا پیغمبر والسلام د صحابي له وکړه، بلکې بعض صحابو دا خواهش ظاهر کو چې کاش د په ځای منګوي دونه په اخلاص دته دعا وکړه. عزتمندو حضرت طلحه ابن برار رضی الله عنه چې الله کامیاب کو پیغمبر والسلام ته دعا وکړه او دا هغه دعا د انبیاء او دعا خو الله نه رد کوي. دا څه وجه وه؟ د پیغمبر والسلام سره مینه او محبت. عزتمندو محبت د 4 وجوه نه کیږي، عام دغه کې 4 وجوه نه محبت کیږي. یو جمال حسن، یو ډیر انتهایی حسن چا کی دغه سره خلق مینه کوي خیستی. پیغمبر والسلام هغه کې چې کم جمالو دومره جمال خو الله رب العزت اچاله نه نصیب کړي نه به ورکی. یو صحابي دی اگر پیغمبر والسلام د حسن دغه ذکر کوي چې پیغمبر والسلام دومره حسینو. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دے، مشکات شریف وغیرہ کی ټول کې دا حدیث نقل لے. وی پیغمبر والسلام یو ځل سره چوغا دا سور رنگ والا بالکل تک سره نه چې کوم د زنانه وي اسی سور تمایله چوغا چاولت یا بحرین وغیرہ نه تحفه کې راغلی و. پیغمبر والسلام هغه چوغه مبارک اغوستې و او شپره د 14مې سپوږمۍ چې کوم شپې هغه شپره او زه د شپې د پیغمبر والسلام ولیدو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ جابر ابن سمرہ هغه وی فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما په دغه شپه د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ته کتل او بیا مې 14مې سپوږمۍ ته کتل. قسم خوري په الله په ذات مې قسمی چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د 14مې سپوږمۍ نه ډیر انتهایی خوبصورت او ښایسته و دونه کمال. بلکې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف ازواج مطہرات هغه متعلق روایتو کې راځي چې کله به کمره کې دا ستن سوی دا به ورکه شوه. پیغمبر والسلام به کمرې ته رادن نشو. پیغمبر والسلام د جمال حسن د وجه نه به هغه رڼا هغه نور هغه داسې ښکاره شو، هغه به په کمره کې هغه سوی او ستنه لټوله. دومره حسن د پیغمبر والسلام دې د وجه نه دا شاعر وی یا صاحب البشر یا سید البشر و یا صاحب الجمال. اے د ټولو انسانانو سردارا او د جمال والا انتہائی خوبصورت انسانا. لا يمكن الثناء كما كان حقه. ستا تعریف بیان اول دار چا حق او د بس کار نه دی چې ستا تعریف بیان کی چې تد سوي تد سوي. اغوی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. بس د پیغمبر والسلام توی چې د الله نه بعد پر ټول کائنات کې د ټولو نه زیات بهتر انسان تی. بس په دې باندې قصه ختمه. د الله نه بعد
په ټول کائنات کې د ټولو نه افضل ترین انسان هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او من وجهك المنیر لقد نور القمر ستا د مخ مبارک نه گویا چې سپوږمۍ دا رڼا حاصل کړې ده سپوږمۍ ته چې کوم حسن حاصل شوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حسن نه د وجه نه گویا چې اقتباس کړی اغستی ده دونه حسن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلکہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وستانا زیت خیستہ زماسترگون دے لی دلے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاء اوستانا زیت خیستہ یوی خزم نرے زیگولے دا چا یو زویم ستانا خیستہ یوی خزم نرے زیگولے نے پیدا شوے دے خلقت مبرأ من کل عیبنا تو پیدا شوی پاک دا ہر قسم نقصان و عیبنا کأنک قد خلقت کما تشاؤ گویا چی دا سی جوڑ شوی لکتا چی پخپل دا سی ویل چی ما دا سی جوڑ کا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی و شاعرو برحال منگ دا خبر ذکر کلا چی دا محبت سلور پہلوی دی یو وجہ پکدارا چی پچا کی جمال حسنی خیستا دیری نو دا پیغمبر علیہ السلام حسن خدا انتہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کاش کو دا مصر خزوتا دا پیغمبر علیہ السلام دا حسن لگ جلک محسوس شوے وے اغو زما دا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن لی دلے وے نو دا یوسف علیہ السلام دا حسن دا وجنا گوتی کٹ کری دی و زما دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن دا وجنا بے زڑنا کٹ کری وے دون زیت حسینو او صحابو عملنو خودو دویم چه کمال پکی سوک دیر بزرگی دیر دغی لوی عظمت والی غاٹی مرتبی والی دری سر خلق محبت کی دا ولی لوی علم دے لوی بزرگ دے لوی اہدے والی سی دویم دا کمال دا وجنا کمالات پکی دا غصر سڑے حسن کئی نو کمال خود پیغمبر علیہ السلام واضح شو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر دا اللہ نبات پر طول کائنات کی دا طولنا افضل ترین انسان دا پیغمبر علیہ السلام دا دین بلغٹ کمال نچا کی دیشی دریم سوک دا چا سر محبت کئی دا غب بنیادی وجہ دا کہ سوک بچا احسان کی احسان ارگر پلانی ما سر دا خیگڑا کردی دا یا رزماو سر دیر زیاد مین را ما سر پلانے احسان کرے ما سر خیگڑا کردی دا زماو سر دا خیگڑی پا بنیاد بانی پیغمبر علیہ السلام پا امت مانی سمر احسانات دی منگ او تاسو چی مسلمانان یو دا کلمہ ویچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان و اسلام و منز و قرآن و زکاة و سونا دا دین مختلف انواع بانی منگ او تاسو عمل کئے من مسلمانانی دا دی محسن سوک دی پیغمبر علیہ السلام دی کو پیغمبر علیہ السلام نوے او منگ او تاسو تا نبی نوے راغلے نو منگ او تاسو با مسلمانان پاتی شوئے منگ بدا کلمہ ویلے منگ نا نو دا طولنا زیت احسان پا منگ او تاسو باندی دا پیغمبر علیہ السلام دے او سلورم وجہ او سلورم پہلو وجہ نا چسوک دا چا سر محبت کی اغتا قرابت ویلی کی گی رشتہ داری پلار سر سڑی مینی ولی دا میں پلار دے رور سر مینی دا میں رشتہ دار دے نے پہ سے احسان کردی نسا بلا وجہ ہوئی دا میں رشتہ دار علیہ خپل پلوان میرے پلار میرے رور میرے تر میرے زو سے ذکر محبت کو نو پیغمبر علیہ السلام دا قرابت پہ حیثیت بانیم دا غصر محبت کول پکار دی ولی یو حدیث کی پیغمبر علیہ السلام ذکر کئی انما انا لکم مثل الوالد للولد او کما قال زمان مثال دا سرے لکا پلار چی دا بچو دا پارای نزستاسو طول امت والا دا پارا پہ حیثیت دا پلار ما دونا نو آغا قرابت پہلوم دا عزت بندو پا سلورو پہلو بانے چکم دا محبت ذریعہ گرزی پاغا طولو کی دا پیغمبر علیہ السلام کامل او اکمل شخصیت دے و کامل او اکمل ذات دے عزت مندو دے دو وجنا دا پیغمبر علیہ السلام سر مین و محبت کول پکار دی مین و محبت سے مطلب دا پیغمبر علیہ السلام سر مین و محبت کول مطلب دارے
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ او تاسو ته کوم دین راوړی دی کومې طریقې راوړي دي موږ او تاسو په هغې باندې مکمل عمل وکړو موږ او تاسو یې د کومو کارونو نه منع کړي کوم شریعت یې راوړی په هغه باندې مکمل موږ او تاسو پابند وګرځو دا یو سړی ډېر وایي چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه او محبت دی او هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل نه کوي نو دې ته محب نشي ویلی کېږي پلار ته یو سړی وایي چې پلاره ډېر زیات راته ګران او ډېره مینه مې ده سره انتهایی مینه مې ده سره خو چې ته ماته د کار وایې زه نه منم ته ماته اوبه راوړه یا بازار ته لاړ شه یا دا کار وکړه زه دا کار نه کوم او زما سره مینه ده ټول خلک به وایي چې مړه دا خو مینه نه ده دا خو مینه نه ده دا خو مطلب د پاره دی یا څه مقصد بری دا خو ستا مینه اړول شته نه دې د وجې نه د مینې مطلب دا دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې زمونږ او ستاسو زندګۍ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه طریقې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړی شریعتي دیني سنني دې د وجې نه یو شاعر وایي تعصي الرسول وأنت تظهر حبه وهذا لعمري في الفعال بديء تعصي الرسول تنا فرمانی کے د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وانت تظهر حبه او تظاهر خلق تا چې زما وسمینه محبت دے او نور د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقې د زندګۍ کې نشتا وی وهذا لعمري في الفعال بديء وی زما دی قسمی زمانہ کې خدا ناشنا کار دے لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع کو چرته کې ستا محبت رښتینی وي لأطعته تا بخا مخا تابعداري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی وي ولی ان المحب لمن يحب مطيع څوک چې چا سره محبت او مینه کوي دا تابعداري کوي دا شه دې د وجه نه الله رب العزت قرآن کی فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل و تو پیغمبرا ان کنتم تحبون اللہ کو تاسو استی محبت کو ان کی اللہ تعالی سرا فاتبعونی زما تابعداری وکئی یحببکم اللہ اللہ بس تاسو سره مینه و محبت وکی اللہ وی کو ما سره مینه و محبت کے زما د رسول تابعداری وکا پخپلا زندگی کی زما د رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے اور وڑے شریعت نافذ کا پاغه باندې عمل وکا دو کارا با اللہ وی زو کما یحببکم اللہ اللہ وی زبستا سره محبت وکما ويغفر لكم ذنوبكم او استاسو گناہونه بم معاف کما یو صحابیہ وا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابیہ وا غزوہ احد کی چکلا اویا صحابہ اگر شہیدان شو او پاک کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اولی صحابہ اگر شہیدان شو نو دا اطلاع مدینی منوری تا اسی اوائی لاڑا چی نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم شہید شوی دی مدینی منورینا مختلف خلق روتا سوک د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې आवाज د وجنا او چا خاوندان او چا رشتہ دار او شهیدان شيو پرې کې دا صحابیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا روتا او ولاړه لار کې خلق راضی داس یو قافلې نو تواز شو اے زینب خاوند شهید شو الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صورت حال لے زما خاون پر دی بس تیر بلے قافلے نو تاواز شو پلار دی شہید شو پلار دی غزوہ احد کی شہید شو دیول انا للہ و انا الیہ راجعون ما تو وید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څخه حال لے هغه څنګه ری هغه روغ دی کنا د یو بلې دغه نو تاواز شو چې اے زینبی زوی دی شہید شو دیول انا للہ و انا الیہ راجعون د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څخه حال له شان دی بس دا شرات له ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را روانو
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لیدو باندې رانږدې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او ته ویې الله رسول صلی الله علیه وسلم ستا دیدار مبارک چې مې وکړو پتا مې نظر پرې وته زما نور ټول غمونه راته آسان دي زما پلار شهید شوی دا غم راته آسان دی زما خاون شهید شوی دا غم راته آسان دی زما زوی شهید شوی دا غم راته آسان دی اې الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ته محفوظ یو تا ته ضرر او تکلیف نه دی را رسیدلې دا صحابه کرامو دا سیمینه د صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وا حقیقي مینا صحابه کرام چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې هر چیز قربان کړو دا حقیقي مینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم راولې شریعت 100% د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه شریعت او هغه طریقې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د هغه په ژوندۍ کې وي عزتمندو منګ او تاسو له پکار دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په داسې حیثیت باندې مینه او محبت وکړو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره طریقې هر طریقه هغه منګ او تاسو په خپل ژوندۍ کې راولو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د کوم کارون نه من راوستي دا غنه منګ او تاسو ځان منکو الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا